مولوي عبدالکبیر ولسونه دې د دیو د نظام د ټینګښت لپاره لاسونه سره یو کړي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي ولسونه دې په هیواد کې د دیو د نظام د ټینګښت او د امن، سوکالۍ او پرمختګ لپاره لاسونه سره یو کړي. هغه د بغلان او لوګر کې یو شمېر مشرانو سره کتنه کې ژمنه کړې چې د لوګر او بغلان ولایتونو او د اوسیدونکو د ستونزو د حل په موخه په اړوندو ادارو ته لازم هدایت ورکړي. نوموړي دغه راز ویلي چې د دیو نظام د ټولو افغانانو شریک دی. عبدالکبیر دغه راز زیاته کړي چې د دیو حکومت خلکو ته د اسانتیاو برابرولو او د دیو د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې